بسم الله الرحمن الرحیم. وخت مو بخیر. د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون د تزویج ازموینه او د کروموزوم موضوع باندې نن زموږ او تاسو تدریس دی. نو غواړم چې په دې باندې بحث وکړو. لومړی راځو د تزویج ازموینه. د دې هدف دا دی چې د یو نبات د جینوټایپ د معلومولو په خاطر باندې که چېرته دغه نبات د یو بل داسې یو نبات سره چې هغه خالص یا جینوټایپ معلوم وي چې خالص د دې صفت لرونکی نبات دی، نو کولی شو چې راتلونکی نسل د دې څخه معلوم کړو یا دغه نبات جینوټایپ له دې څخه معلوم کړو. فرض مثال دا یو نبات دی، څه ډول قد لري؟ داسې یو نبات دی چې ټیټ قد لري. یو بل نبات دی، داسې یو نبات دی چې لوړ قد لري. که چېرته اوس موږ د دې نبات د جینوټایپ د معلومولو په خاطر که چېرته غواړو چې د دې نبات جینوټایپ معلوم کړو، څه ډول کولی شو چې معلوم کړو؟ موږ وړاندې ویلي وو چې که چېرته دوه خالص صفت لرونکي نباتات سره یو ځای شي، تزویج شي، راتلونکي نسل کې به ټول د بارز صفت لرونکي نباتات منځته راځي. دلته د دې نبات جینوټایپ نه دی معلوم چې آیا دا خالص د لوړ قد لرونکی دی که نه خالص د لوړ قد لرونکی دی. خو د دې نبات جینوټایپ موږ ته معلوم دی ځکه چې معمولا هر هغه نباتات چې د هغوی صفات مخفي صفات وي هغه خالص دی. اوس په ټیټ او لوړ قد کې دا یو مخفي صفات دی، په مقابل د لوړ قد کې ځان نشي ظاهرولی. زموږ قضاوت دا دی چې دا نبات خالص دی. که چېرته د دې صفات د ټاکلو لپاره ورسره د ټیټ قد د صفات د ټاکلو لپاره ورسره د لوړ قد جین مل وای، نو حتما به یې ځان ظاهر کړی وای. دا چې ځان یې نه دی ظاهر کړی، دا چې ځان ټیټ قد ظاهر کړی دی، نو په نتیجه کې موږ وایو چې دا ټیټ قد د داسې جینونو یا د داسې ارثي فکټورونو په وسیله باندې تعین شوی چې هغه دواړه یا دغه ټول ارثي فکټورونه هغه څه ډول دي؟ د ټیټ قد د ټاکلو مسؤلیت لري. دلته که وګورو د لوړ قد د ټاکلو لپاره یا داسې وایو اوس دې نبات جینوټایپ موږ ته ځکه نه دی معلوم چې د لوړ قد د ټاکلو لپاره کیدای شي ورسره د ټیټ قد جین هم مل وي، ځکه چې د ټیټ قد جین په مقابل د لوړ قد کې ځان نشي ظاهرولی، شاید دلته پټ پاتې شوی وي. نو د دې لپاره څه ډول کولی شو چې موږ معلومه کړو چې دا خالص دی او که نه خالص. که چېرته دا او دا سره تزویج کړو او راتلونکي نسل کې ټول لوړ قدي نباتات منځته راغلل، نو زموږ قضاوت به دا وي چې دا هم خالص لوړ قد لرونکی نبات او دا هم خالص لوړ قد لرونکی نبات. خالص او نه خالص نه ځکه پوهېږئ چې تېر درس کې موږ په دې نه بحث کړی، خو بیا یو ځل درته وایم چې خالص صفتونه یا خالص صفت لرونکي نباتات هغه نباتات دي یا هغه صفتونه دي کوم چې د دغې صفت لپاره جوړه ارثي فکټورونه یو شان وي، او ناخالص صفتونه هغه صفتونه دي چې د دې صفت د ټاکلو لپاره جوړه ارثي فکټورونه یو د بل متفاوت وي، یو د بل خلاف وي. که چېرته د دې نبات سره د یو ځای کولو په نتیجه کې، تزویج په نتیجه کې، د کراس په نتیجه کې ټول څه ډول لوړ قدي نباتات منځته راغلل،
لوړ قدي نباتات منځته راغلل. نو زموږ قضاوت دا شو چې دا هم خالص لوړ قد لرونکی او دا هم خالص ټیټ قد لرونکي نباتات دي. ځکه چې هر وخت لپاره کله چې دوه خالص صفت لرونکي نباتات یا حیوانات سره تزوید شي نو راتلونکي نسل کې ټول بارز صفت لرونکي نباتات منځته راځي یا حیوانات منځته راځي. که چېرته همدغه نبات چې لوړ قد لري همدغه نبات چې ټیټ قد لري سره تزوید شي. خو که چېرته دا نه خالص وي په اصطلاح نه خالص وي او دا خاصم خالص ده. کله که چېرته دا نه خالص وو بیا به دغه ټول لوړ قدي نباتات موږ ته په افیو نسل کې منځته نه راکوي، لاسته به یې نه راکوي. که نه خالص وي موږ ته به کومه نتیجه په لاس راکوي؟ د تېرو نورو تجربو څخه په پند اخیستنې سره موږ ته به یوه اندازه لوړ قدي یوه اندازه ټیټ قدي نباتات منځته راکوي. که چېرته د دوی په تزویج سره یوه اندازه لوړ قدي یوه اندازه ټیټ قدي منځته راتلل نو په دې حالت کې موږ پوهیږو چې دا نبات د لوړ قد د صفت د ټاکلو لپاره د کوچني قد جینونه هم په ځان کې لري او بالاخره د دې سره د یو ځای کېدو په نتیجه کې دلته ټیټ قدي نباتات هم منځته راوړل. نو دا نبات جینوټایپ موږ ته معلوم شو چې نه خالص ده او دلته موږ ته معلوم شو چې دا نبات خالص ده او دا هم خالص ده. هلته هغه نه خالص ده دلته خالص ده. نو هیله مو دا ده چې په دې باندې پوه شوي وای. همدا ډول د دې طرزالعمل نه په استفادې باندې کولی شئ که چېرته د یو نبات جینوټایپ معلوموئ نو معمولا منفي صفت لرونکي نباتات هغه رااخلئ د هغو صفت لرونکو نباتاتو سره چې هغه بارز صفتونه لري هغې سره تزویجوئ. که په یو نسل کې ټول بارز صفت لرونکي نباتات منځته راکول د همدې صفت لرونکي نباتات نو په نتیجه کې ستاسو قضاوت باید دا وي چې دا نبات خالص دی او دا هم خالص دی. او که چېرته داسې نه و نو بیا به ورته د ناخالص خطاب کوئ. ښه بل راځو کروموزوم ته. ها کروموزوم د دې کروموزوم کلمه دا یوه یوناني کلمه ده. د دوو کلمو نه ترکیب شوې ده. کروما د رنګ په معنا سره ده، د کالر په معنا سره ده. زوما د جسم په معنا سره ده یا د باډي په معنا سره ده. کروما د رنګ یا د کالر په معنا سره او زوما د جسم په معنا سره. یعنی لغتا د دې معنا دا شوه. که چېرته غواړو د کروموزوم تعریف وکړو د دغې کلماتو د معنا نه په پند اخیستنې داسې طریقو کروموزومونه
رنګ اخیستونکي کروموزومونه رنګ اخیستونکي جسمونه دي چې رنګ اخیستونکي جسمونه دي چې د رنګ آمیزۍ پر وخت باندې د رنګ آمیزۍ پر وخت په ښه شان سره رنګ اخلي. کروموزومونه رنګ اخیستونکي جسمونه دي چې د رنګ آمیزۍ پر وخت باندې په ښه شان سره رنګ اخلي. ښه، کروموزومونه چیرته قرار لري؟ کروموزومونه چیرته قرار لري؟ کروموزومونه د حجرې په هسته کې قرار لري. چیرته قرار لري؟ کروموزومونه د حجرې په هسته کې قرار لري. هسته معمولا دوه وظایف لري. یو دنده او مسئولیت د هستې دا دی چې هسته د حجرې ټولو برخو ته د فعالیتونو د اجرا په موخه باندې څه کوي؟ هدایت کوي. یعنې د هستې په واسطه باندې د حجرې ټول حیاتي فعالیتونه هغه کنټرولېږي. دویمه دنده د هستې دا ده چې حجرې ته د ویش اجازه ورکوي. یعنې تر هغې چې د هستې اجازه نه یا هستې هغه پړاوونه چې د ویش لپاره لازمي دي هغه یې طی کړي نه وي، بالاخره یوې حجره تقسیمېدل پر دوه حجراتو باندې نشونې دي. بل د حجرات دوه ډوله دي. یو ته جسمي حجرات ویل کېږي، بل ته جنسي حجرات ویل کېږي. جسمي حجرات دا هغه حجرات دي چې جسمیت ټاکنه کوي. جسمي حجرات هغه حجرات دي چې جسمیت ټاکنه کې برخه اخلي. بل ډول جنسي حجرات دي چې د جنسیت ټاکنه کوي. معمولا جسمي حجرات هغه دوه ان کروموزومونه لري. په انسانانو کې دوه ان دا معنی چې شپږ څلوېښت دانې کروموزومونه
لري خو معمولا جنسي حجرات هغه n کروموزومونه لري n دا معنی چې 22 دانې کروموزومونه لري جسمی حجراتو ته جسمی کروموزومونو ته جسمی کروموزومونو ته وخی خو دا وایم چې دا کروموزومونه اوس دې ته خبر راځي چې 2n کروموزومونه یا نسبت سره اکتګنی کروموزومونه په دې جسمی حجراتو کې څلوېښت دانې کروموزومونه هغه جسمی کروموزومونه دي چې ورته د آټوزوم کلمه استعمالیږي او په دې شپږ څلوېښت کروموزومونو کې چې څلوېښت آټوزوم شول یا جسمي کروموزومونه شول یوه جوړه یعنی 2 دانې هغه جنسي کروموزومونه دي چې ورته ګونوزوم ویل کېږي دې کروموزومونو ته جنسي کروموزومونو ته سیکس کروموزوم هم ویل کېږي سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي دا n کروموزومونه چې 23 دانې کروموزومونه دي په دې کروموزومونو کې 22 دانې کروموزومونه هغه جسمي کروموزومونه دي یا آټوزوم کروموزومونه دي او یوه دانه هغه ګونوزوم کروموزومز یا سیکس کروموزومز دی نو داغه د جسمی او جنسي حجرات کې د کروموزومونو شمیر دی اوس دا وایو چې کروموزومونه څه ډول شکل لري فرض کړئ دا یو کروموزوم ده دا د کروموزوم دغه برخه ته ویل کېږي شارټ کروماتاید څه ورته ویل کېږي شارټ کروماتاید که داسې ووایم چې د کروموزوم له دوو برخو نه جوړ شوی دی یوه برخه د کروموزوم کروماتایدونه دي بله برخه د کروموزوم سنترومیر برخه ده دغه برخه دې طرف ته ولیکم سنترومیر برخه دغه برخه ته د کروموزوم څه ویل کېږي لانګ کروماتاید دا جامع ده د دواړه کروماتایدز دي څه شی دی کروماتایدز دي شارټ کروماتاید جامع لانګ کروماتاید دواړه کروماتایدونه دي یو شارټ دی لانګ کروماتاید او بل لانګ کروماتاید دی
خو یوه برخه یې دا شوله. دویمه برخه دغه سنټرومیر برخه ده. کومه برخه ده؟ سنټرومیر. دغه د دوو کروماټایډونو د اتصال نقطې ته یا د وصلېدو یا د نښلېدو نقطې ته څه ویل کېږي؟ سنټرومیر ویل کېږي. نو په دې کې نور څه پاتې شول د کروموزومونو په دغه درس کې؟ دا پاتې شول چې د کروموزومونه د ژوندیو موجوداتو په مختلفو نوعو کې توپیر لري. مثلا انسانان شپږ څلوېښت کروموزومونه لري. مثلا غوا شپېته کروموزومونه لري. مثلا کوتره اتیا کروموزومونه لري. همداسې پیاز 14 کروموزومونه، کرم 18 کروموزومونه. همداسې په ټولو نباتاتو او حیواناتو کې د کروموزومونو شمېر متفاوت دی. خو د ژوندیو موجوداتو په یوه نوعه کې بیا بالکل مساوي دی. مثلا انسانان، زه د انسانانو له جملې څخه شپږ څلوېښت کروموزومونه لرم. د نړۍ په هر ګوټ کې چې انسان دی هغه به شپږ څلوېښت کروموزومونه لري. مثلا په دې محیط کې یوه غوا ده، د حیواناتو له جملې څخه ده، شپېته کروموزومونه لري. که د نړۍ په هر ګوټ کې غوا وي هغه به شپېته کروموزومونه لري. همداسې نو بالاخره موږ وایو چې د مختلفو ژوندیو موجوداتو د کروموزومونو شمېر متفاوت دی، خو د ژوندیو موجوداتو په یوه نوعه کې د کروموزومونو شمېر یو له بله سره مساوي دی. شمېر په لحاظ سره مساوي دی په یوه نوعه کې. خو د کروموزومونو شکل، جسامت دا متفاوت دی. دا یو له بله سره فرق لري. ځینې یو ډول شکل لري، ځینې بل ډول شکل لري، ځینې کوچنی جسامت لري، ځینې غټ جسامت لري. بالاخره د شکل په لحاظ باندې یو له بله سره توپیر لري. هیله مو دا ده چې د کروموزوم په درس باندې په ښه شان سره پوه شوي وئ. څه ډول چې لازمه ده چې درس درته وړاندې کړم، په هماغه اندازه سره تاسو دغه درس خوښ شوی وي، اورېدلی مو وي، خوند مو ترې اخیستی وي. تر بیا به چې بیا له یوې نوې موضوع سره راځم او یوه نوې موضوع به ستاسو په درنه خدمت کې وړاندې کوم. تر هغې ماته اجازه راکړئ. الله مو ورشه، ښه وختونه ولرئ.